چې دنو زنا لته او زنا کول او د زنا پټین کې چې دنو د دنیا نه رخصت شو او هغه لاس چې دنو بیا پروت په هغه باندې مقدمه چې دنو هغه چلے در ویډیو سره مکمل وګورئ د مولانا صاحب نو دا واقعا اوریدله نن چې دنو زبر تاسو ته په دوه ټاپکونو باز کوم نکاح او بل طرف ته باندې په زنا باندې تاسو سره خبرې کوم نو ویډیو به د ټولو پښتنو سره شریک کوئ نن سبا دې وخت راغلی دی کنه پښتنو د خپل عزتونو چې دنو په خپل حفاظت وکړي نن سبا څوک د چا په عزت باندې اثر نه کوي چې ټیم مته ملاويږي زنا کوي او بل طرف ته نکاح نن سبا ګرانه شوی ده خلکو زنا طرف ته چې دن توجه کړی ده د مولانا صاحب نام اوریدل کنه چې یو کس چې دن هغه ویل چې دن عمر او هغه وفات شوی دی ما د خلکو ته تاسو کو چې ویل چې هغه لاش پروت دی او لاش چې دن هغه څوک نه خخای وای ما ته چې دا لاش خخ کوي کنه وای مولانا صاحب ویلو وای ما ته ویل کنه چې ته دا حقیقت نه خبر دا کس چې دن شرابي او دا کس چې دن ډیر بدکار او دا تل د زنانه سره چې دن زنا وکړه کله چې دا زنانه سره زنا وکړه په هغه ټیم کې چې دن د دنیا نه رخصت شو اوس چې دن په دې باندې مقدمه درج ده دا لاشال ته پروت دی ځکه چې د زنا کړی دا دی غلط کار کړی زنا بار کې د سو خبرې کوم زنا یو د سیس د چتا د زنا وکړه کنه الله رب العزت چې د دې بدله بچ د نستانه ضرور راغسته کیږي وای دا یو قرض دی هغه ته چې چاره پیسې ورګي دا پیسې به تا واپس کړنی دا قرض ته ادا نشو د قصې چې ته د ویجنې سره زنا وکړي یا بس تا د خور نه داوزي یا به په خزه سو کاله یا به چې د په لور باندې به سو کاله او دې چې د ضرور به ته د دې قرض ادا کړي دا الله رب العزت ویل حق زنا چې د یو قرض دی بل طرف ته نکاح طرف تر اعظم نن سبا چې د نکاح غن ډیر زیات جنو ګرانی شوی دي او مې غاندل پدې باندې وای چې ته اوس کوجدن کې 3-4 لک روپۍ به ته پدې باندې لګیا ها وزیر په کوجدن باندې ها د خلکو چې د نکاحګان ډېر زیات ګرانې کړي نه بل طرف ته خلک زنا طرف ته زنا او آسان ښکاری خو زنا چې څومره ګناه ده تاسو سوچ هم نشئ کولای وای کچرته چې دنو یو ولک ولګي او د دې خزي سره زنا وکړي چې هغه واده شوی وي نیم امت چې دنو عذاب په هغه کس باندې وي د نیم امت عذاب بصیره په هغه دنیا کې په هغه کس باندې وي نن سبا چې موږ ته زناګان زیات شوی دي د بل عزت را تر سره عزت ښکاری نو د بل ملګری عزت را تر سره عزت ښکاری نو زما پښتنو ورونو نن چې زه په دې میډیا باندې لګیا یم په سوشل میډیا لګیا یم صرف د دې لپاره لګیا یم چې نکاحګان چې دنو هغه تاسو چې اسکر مولیانو ته چې دنو پکار دي چې نکاحګان چې دنو زیات شي نو زناګان به ختم شي نن سبا دې وخت راغلی دی کنه او چې څوک دوه کسان بچ دنو هغه جنې ولک به یو بل سره زنا کوي وای بهادر باغ کس وي چې وای چې د روډ نه خوښه هغه سایت ته شکنه به ځان د کار کوي به د روډ کې ما کوي ونن سبا هغه وخت راغلی دی الله پاک دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي او څوک چې دنو په دې قسم کارونو پسې ګرځي الله پاک دې تباہ برباد کړي الله پاک دې تباہ برباد کړي الله پاک دې په دې قسم خلکو پسې لاکوي وکړي چې ته چې دنو د خپل کور نشي وته او د خپل کور صرف حفاظت کړي الله پاک دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي او داسې قسم خلکو ته ضرور خیر وکړي چې الله پاک دې تباہ برباد کړي د خلکو په عزتونو پسې لاګیا دي د خلکو عزتونه لیلام کوي چې د ویجنې سره زنا وکړي بل انسان ته وای کنه ما دې سره زنا وکړه په دې باندې فخر وکړي او الله رب العزت په دې باندې ور ډېر سخت غوسه ورځي چې کله یو کس ګناه وکړي په هغه باندې فخر وکړي چې ما دا ګناه کړل او ته په خوشاله شي الله رب العزت چې په دې باندې ور ډېر سخت غوسه ورځي او په دې خلکو باندې عذابونه راولي نن سبا چې په موږ باندې عذابونه دي زموږ په دې ملک کې چې کومه قحط راغله کومه قلت ده دا صرف د دې وجه نه چې موږ زناګانې شروع کړې دي موږ ګناهونه شروع کړې دي او کولیام چې دا خبره کو چې بیا سپاغه دنیا به سره ګورو نعوذ بالله الله پاک دې موږ معاف کړي زموږ په دې معاشره کې چې د خلکو کم خبرې او کم کارونه شروع کړې دي هغه د فرعون او د قارون دي قصې شروع کړې دي الله پاک دې تباہ برباد کړي چې قسمه خلک او زه الله پاک ته سوال کوم چې الله پاک زموږ د عزتونو حفاظت په خپل باندې وکړي نن سبا چې نن نکاح ګرانه شوی دا یو طرف ته بچیدنه ته ځان له کوړدن کې 2-3 لک روپۍ به دغه لګټي بیا به چې دنو ته کوټه جوړه به 2-3-4-5 لک روپۍ دغه لګټي به چې ته واده کې کنه تقریبا 6 لک روپۍ به دغه لګټي نن سبا چې دنو نکاحګان چې دنو ګرانې شوې دي پکاره چې د مليان له پکاره چې دي نکاحګان مبارک خبره وکي او د نکاحګان خلکو ته اسانه کې چې نکاحګان وشي نو د خلکو ژوندۍ بچي نو هغه برابر شي نن سبا چې د خلکو دا ګرانې کړي دي چې بکه او دا هغه بکه خاص کر د خزینه دا ډېر غټ فساد دي چې دنو دا قسم رسمونه راایستلې دي دا رسمونه او رواجونه د وجه نه چې دنو نن سبا نکاحګان ګرانې شوې دي زه ګور ډېر صفه خبرې کوم پښتنو په دې معاشره کې چې کم خبري هغه به کوم او بیا هم او خپل حفاظت چې په خپل باندې کوي او د الله پاک نه غواړي چې څوک زمونږ عزت اعلان کوي الله پاک د خپل تباہ او برباد کړي الله پاک د خپل اعلان کوي او الله پاک د تباہ او برباد کړي بس خیره به وکړو ان شاء الله او ان شاء الله الله پاک زمونږ د عزتونو حفاظت وکړي او دې څه وخت هغه لږ کنه چې خپل د عزت حفاظت واړي کنه ان بس په دنیا کې صرف عزت پاتې شوی دی نور هیڅ نشته د خپل عزت چې نه سوال کوي چې الله پاک زمونږ عزتونه چې نو بچ کی الله پاک چې زمونږ د غلط کارونو نه بچ کی نو ټول پښتنو ته خواسته او هغه خلکو ته ضرور خیره کوي کوم چې زمونږ په عزتونو پسې اعلان کول پسې لګیا دي زمونږ چې په بربادولو پسې لګیا دي هغه خلک چې تباہ او برباد دي